سلامونه نیکلی دوستانو هر هغه څوک چې گرین کارت یې ترلاسه کړی دی یا گرین کارت ورته راځي او یا رای بشي دغه څو کارونه دي چې زه تاسو ته وایم دا وروسته هغې نه چې تاسو ته گرین کارت راشي ستاسو کور ته گرین کارت راشي ستاسو لاس ته تاسو لاسرسی ورته پیدا کړه بعد د هغې نه دغه څو کارونه دي چې تاسو باید وکړئ اول دا دی چې ستاسو سوشل سکیورټي ډپارټمنټ سره باید ستاسو دغه اپډیټ کړئ گرین کارت اپډیټ کړئ ځکه کوم تاسو چې کله نوې امریکې ته راشئ نو د ورک پرمیټ باندې تاسو لپاره سوشل سکیورټي راځي او هلته په سوشل سکیورټي باندې لیکلی چې ته نه د کار د خاطر دغه کولی شي چې استفاده وشي یعنی مثال کار دپاره راځي خو اوس تاسو چې گرین کارت ترلاسه کړی دی تاسو باید خپله سوشل سکیورټي دفتر ته زنګ وهئ اپوینټمنټ ونیسئ چې کله اپوینټمنټ مونیو هغې نه وروسته خپله دغه آی ډي کارتونه دغه شیان به د ځان سره راواخلئ ویسئ او هلته به لاړ شي او دا به هغې ته کاپي هم ورکړي او هغې خپله سیستم کې دا اپډیټ کړي او تاسو ته به یو نوی سوشل سکیورټي کارت ستاسو کور ته به ولیږي دغه سره تاسو ته بیا ورک ریستریکشن بیا نه لګیږي مثال چیرته چې تاسو اپلای کوئ تاسو دپاره به دا نه چې ته دلته نشي کار کولی یا ته دا یا ته دا ځکه چې ته اوس پرمننټ ریزیډنټ یې نو هغې د خاطره تا دپاره هېڅ ریستریکشن د دغه دپاره کار د خاطره نشته دی دوم ډرایور لایسنس تاسو باید خپل ډرایور بعضې سټیټونه دي چې مثال هلته ریسټریکټډ ډرایور لایسنسونه مثال هغه افغان مهاجرو ته ورکوي یا نور مهاجرو ته ورکوي که چېرته تاسو دپاره همدغسې لایسنس یې درته درکړی نو تاسو سمدلاسه کولی شئ چې خپله گرین کارت کاپي ویسئ یا خپله گرین کارت ویسئ هلته لاړ شئ خپله میل باکس نه یو دوه دانې میلونه چې مثال ستاسو ادرس ستاسو نوم ورباندې هغه هم ځان سره ویسئ او هلته ویسئ چې ستاسو اپډیټ شي هلته ستاسو موټر ډي ام وي کې ستاسو سیستم کې ستاسو بیکګراوند هم اپډیټ شي تر څو کوم ریسټرکشن پالیسي چې هلته دی هغه تاسو دغه نه لرې کړي او بل چې کله تاسو گرین کارت واخیسته تر 5 کالو پورې یعنې تر څو چې پاسپورټ هم نه اخیستی تاسو څه شی وکړئ باید خپل ادرسونه باید چینجوئ یعنی تر 10 ورځو چې یو ځای ته موف کېږي تر 10 ورځو کې یعنی په 10 ورځو کې تاسو باید خپل ادرس چینج کړئ د ادرس چینجولو د خاطر تاسو ضرورت لري چې AR11 فارم هم آنلاین ډکوئ شي هم کولی شي چې ډاونلوډ یې کړئ پرنټ یې کړئ په قلمي مثال ډک کړئ او بیرته په میل باکس کې کېدی او لاړ شي خپله USCIS ډپارټمنټ او تاسو کولی شئ چې آنلاین اکاونټ له طریقه هم تاسو کولی شئ چې که چېرته تاسو پوهیږئ آنلاین اکاونټ لرئ هغې له طریقه تاسو هم کولی شئ چې ادرس هم چینج کړئ ضرورت نشته دی چې AR11 فارم ډک کړئ همداسې نور باید دې نه ایسته تاسو هغه ورځې وشمارئ تر څو 15 کاله دې باندې چې تېر شي کله چې 15 کاله تېر شو تاسو کولی شئ چې بیا د امریکې پاسپورټ ته US پاسپورټ ته اپلای وکړي یعنې کله چې دغه 15 کاله په گرین کارت ستاسو په گرین کارټو باندې تېر شي هغې نه وروسته ته کولی شئ چې بیا پاسپورټ ته الیجیبل شي یعنی د پاسپورټ الیجیبلټي د خاطر دا دی چې ته باید گرین کارت ولري یعنی 15 کاله په امریکا کې اوسېدلی ټکس دی ورکړی چې مثال کوم جرم دی نه کړی کوم غلط کارونه دی نه کړی ټکس دی په وخت ورکړی همداسې بیلونه برخ بیل یعنی کوم ځای کې چې اوسېدلی یا په کوم کورونو کې چې ته اوسېدلی په وخت د کرایه تسلیم کړی او همسایګانو ته د کوم ضرر دغه دی نه رسولی همسایګان تا نه په تنګ نه شکایت یې در باندې نه دی کړی دغه کارونه ټول په دغه 15 کالو کې مثال هغې هم بررسي کوي یعنې ګوري هغې نه وروسته بیا بله خبره دا دی چې تاسو باید انګلیسي باندې کامله خبره وکړئ یعنې په انګلیسي باندې پوهیږئ دومره وکولی شئ چې هغه کوم سوالونه چې هلته ستاسو په دغه کې کېږي کانسولر په دغه کې US دغه کې کوم ځای کې چې تاسو نه انټرویو اخیستل کېږي یا کوم ځای کې چې تاسو غوښتل کېږئ نو هلته تاسو وکولی شئ چې هغه کانسولر کوم څوک چې تاسو نه امتحان اخلي هغې نه تاسو ځواب ورکړئ یعنې په کوم بخشونو کې چې تا نه سوال کوي هغې ته به کوم چا چې امتحانونه ورکړي دي بیا تاسو کولی شئ چې هغوی څخه به پوښتئ چې هغوی بیا تاسو ته به لږ وضاحت درته درکړي دغه ډېرې مهمه موضوعګانې دي او بله خبره دی چې هغه څوک چې انګلیسي نشي زده کولی یعنې دماغي مشکل لري یا صحي مشکل لري هغوی دپاره بیا دغه نشته دی هغه کولی شي چې مثلا خپله د ډاکټر څخه فورم واخلي خپله د ډاکټر څخه معاینه دغه شیان واخلي او ضمیمۍ کې هغوی بیا ځان خاص ډاکټران دي چې هغوی خاص ورقې ورته ورکوي هغې نه وروسته بیا کولی شي چې هغه ورقه کانسولر ته ورکړي هغه اپروف کړي او اپروف نه بعد هلته بیا ترجمان هغې نیسي او ترجمان بیا ته ځان سره به وړي او ترجمان چې دی ویوړو هلته بیا هغه ترجمان له طریقه تا نه پوښتنې کوي هغې نه بعد هغه چې کله اپروف شو او کامیاب شوی
بیا نو هغې درته درته وایي چې فلاني ورځ باندې ستاسو سرمني د سرټیفیکټ دی هغې ورځ باندې بیا راشئ هغې ورځ باندې چې هلته لاړ شئ بیا سرټیفیکټ درته درکوي او هغې نه وروسته بعد د سرټیفیکټه ته بیا کولی شي چې دغه ته راپوسټخانې ته لاړ شي او هلته د پاسپورټ د خاطره اپلای وکړي دغه څو شیان دي ډېر مهم دي بعد د ګرین کارت د اخیستلو نه وروسته دغه شیان باید تاسو عملي کړئ او دغه شیانو ته به ډېر فکري او خصوصا همسایګان به تاسو نه بیخي په عذاب نشي ځکه چې دغه شیان په پروسس کې بیا پوښتنې کیږي او هغې بررسي کوي بیا هم ډېره مننه ښایسته ویډیوګانې د خاطره ما سره پاتې شئ الله مو مل شه ژوندي اوسئ السلام علیکم